نه د دې فایده عامه ده په دې وجه الله رب العالمین په ټولو نعمتونو کې اولنی نعمت هغه د علم ذکر کړ. علم علم القرآن دا علم الله چاله ورکړی دی. رسو پسې انسان تذکره کوي خلق الانسان علمه البیان د بیان په طریقه الله رب العالمین ورکړی دی. بل نعمت پسې الله رب العالمین د شمس او د قمر ذکر کړ. د شمس او قمر هم د الله رب العالمین یو نعمت دی. دا نعمت ولې د علم د نعمت وروسته ذکر کړي او د الله رب العالمین د صفت د رحمان نه وروسته ذکر کړي؟ د دې وجه دا ده چې د شمس او د قمر فایده هم او خیر عام دی کړ. د دې فایده هغه عامه د ټولو انسانانو ته ورسیږي. نو علم د الله رب العالمین یو لوی نعمت دی. د دې فایده او خیر هغه ټولو خلکو ته ورسیږي. ګوري د علم مقصد هم دغه دی. علم دې ته نه و چې انسان یې وکړي ځان سره وساتي، نه، دا علم نه دی. ګوره علم هغه دی چې تی وکړي خو چې ستا خیر او فایده نورو مسلمانانو ته ورسیږي. ستا د وجې نه الله رب العالمین د بعضې ورانو انسانانو ژوند برابر کړي، د بعضو ورانو کورونو الله رب العالمین جوړه راولي. دغه ته ویلی کېږي علم. علم به ولې لوی نعمت دی؟ وجه دا د هغه به نعمت نه وي کوم سره چې د الله معرفت راځي، د رب العالمین سره په تعلق راځي، د الله رب العالمین سره په د انسان جوړه راځي. نو ولې به لوی نعمت نه؟ نعمت به ولې نه چې په دې باندې د انسان په زړه کې خشیت راځي. انما یخشى الله من عباده العلماء. علم سره د انسان په زړه کې خشیت راځي. عام قانون دا دی، یو انسان چې د بل سره ډیر ناس پاسي د هغې نه یره هم ختمیږي، هغه عزت هم ختمیږي. کوم چې انسان د یو کس ته نږدې نه وي پړه کې عزت احترام هغه وي، یره یې وي، خو کله چې ورسره ډېر کېناسته پاسې د خشیت ختمیږي. خو علم هغه صفت دی چې په دې سره انسان الله ته نږدې کېږي او دې سره د نزدېکت سره سره خشیت نور هم زیاتېږي. الله رب العالمین فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. علما د الله نه ډیر ویریږي. وجه دا ده چې دا الله ډیر پیژني کړه. الله ته قریب انسانان دي چې ډیر پیژني، نو خشیت هم ډیر دی. نو په ټولو نعمتونو کې علم دا یو لوی نعمت دی. د دې وجه نه الله رب العالمین خپل نبي ته د یو شي امر نه دی کړی چې ته د الله نه وغواړه. ده د دنیا امر ورته نه دی کړی چې ته مال د الله نه وغواړه. د باچایي امر ورته نه دی کړی ته باچایي وغواړه، یاره ته سره وغواړه، ته ښځې وغواړه. نه، واحد ته یو نعمت امر ورته الله کړی چې دا د الله نه وغواړه. دې کې انتهایی فایده ده ستا دپاره. وقل ربي زدني علما. ای نبي ته ویوه چې ای زما ربه زما د علم کې زیادت راولي. علم کې چې زیادت راشي ته به الله صحیح وپېژنې، الله رب العالمین ته به صحیح نږدې شي، د الله صحیح خشیت به ستا زړه کې پیدا شي. ګوره علم سره عزت دی. الله رب العالمین د ټول د دنیا خیر، د دنیا ټول خیرونه، ټول فایدې، ټول نعمتونه الله د علم سره تړلي دي. د علم سره ټولې پیدې پکې دي. کله چې انسان خپل ځان خپل رب ته ورکي، ځان الله له ورکي، خپل وخت الله له ورکي، خپل ذهن الله له ورکي، خپل بدن الله له ورکي، الله رب العالمین دا انسان نه خرابوي. ګوره د دې ژوند به الله ښایسته کړي. صحیح ده چې د علم سره مشکلات وي، ځکه انسان چې الله قیمتي کوي نو خامخا هغه به لږ ټکولی کېږي که نه. ګوره دا سره سره عام یو کاڼ، یو خښتې په شکل باندې یو عام شی، هغه چې کله امیل ترنه جوړېږي، والی ترنه جوړېږي، قیمتي کېږي، د زنانو غاړې ته ورغورځېږي، د هغې غوږونو ته ورغورځېږي، قیمتي شي، دا هله کېږي چې دا په اور وسوځولی شي. زرګر ورته هغه تیز پرشر والا اور ونیسي، په سټکو باندې ووهلی شي، په اوبو کې واچولی شي. دا ټول تکالیف په دې باندې سختۍ نه په دې سرو تېرې شي، هلته دې نه قیمتي شی جوړ شي. همدغه رنګې علما د انسانان علم دې کې به خامخا تکالیف وي. که ته وې چې ما نه الله یو قیمتي انسان جوړ کړي، داسې انسان زما نه الله جوړ کړي چې زما نه امت ته خیر ورسیږي، خامخا تکالیف د علم سره تړلی شی دی. دا به خامخا د علم سره باقي نعمتونه، سهولت، اسانتۍ الله رب العالمین دله بیا وروستو درکوي. رزق دله الله رب العالمین بیا وروستو ذکر کوي. ګورئ دا علم عین عبادت دی. ګوره
د طالب ناستا دا عبادت، د هغې خوب دا عبادت، د هغې خوراک دا عبادت، د هغې چکر دا عبادت. علم اول نواله تر اخره پر ټول عبادت دی. کله چې انسان خپل ځان عبادت له ورکي، الله له ورکي، الله رب العالمین دا انسان نه ضایع کوي. الله رب العالمین ډیر غیرتی ذات دی. ته چې په خپل رب باندې لږ غیرت وکړي، الله رب العالمین ډیر غیور ذات دی، ډیر غیرتی ذات دی. هغه به تا څنګه ضایع کړي؟ هغه به تا څنګه وږی کړي؟ هغه به تا له څنګه الله رزق نه درکوي؟ تا به څنګه بې عزته کړي؟ هېڅکله الله رب العالمین دا قانون نه دی، د الله دا قانون دی. کوم انسان چې الله ته ځان نږدې کوي، الله نه شړي. الله رب العالمین ذات ته را نږدې کوي. یو لږ الله ته ور نږدې شي، الله رب العالمین درته یو باغ را نږدې کېږي. باغ الله ته نږدې شي، الله رب العالمین ته د هغې نه هم ډېر نږدې کېږي، حتی تر دې چې الله رب العالمین بیا ستا خوا ته په منډه باندې هم راځي. ګوره انسان چې ځان الله له ورکي، الله رب العالمین دا انسان ضایع کوي نه. الله رب العالمین رزق تعالی درکوي، د رزق وعده الله رب العالمین کړې ده. عبادت طرف کوا، علم کوا، علم عین عبادت دی. الله رب العالمین تعالی رزق درکوي که نه، تا الله نه ضایع کوي. الله رب العالمین چې په قرآن کې په کوم ځای کې تذکره د عبادت کړې ده، الله رب العالمین ورسره وروسته تذکره د رزق هم کړې ده. وجه دا د کوم انسان کې چې د عبادت ماده ډېرې، علم ماده پکې ډېرې، الله رب العالمین د انسان له رزق هم پراخه ورکوي. دا انسان به الله رب العالمین نه خرابوي. الله رب العالمین قرآن کې په مختلف ځایونو کې ویلي دي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله رب العالمین فرمای ما د انسانان او پیرین دا صرف د عبادت ته پیدا کړی دي. ما اريد منهم من رزق. الله رب العالمین وی موږ د دې رزق نه غواړو، موږ ولا رزق ورکو. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق ورکوونکی الله رب العالمین دی. کله چې انسان د الله عبادت کوي، خپل ځان د علم ته وسپاري، الله رب العالمین دا خرابوي نه. دونه دا د الله قانون دا دی چې امتحان به د باندې راځي، تکلیف به د باندې راځي، د کور د طرفه، د علاقې د خلکو د طرفه، د ملګرو د طرفه. بعضې انسانان ته د ښځو د بچو د طرفه مشکلات وي، خو لږ صبر تانه الله رب العالمین غواړي. لږ دې ته ځان ونیسه، الله رب العالمین به تا نه ضایع کوي. بل ځای کې الله رب العالمین دغه خبره کړې ده، وامر اهلک بالصلاة. خپل اهل ته د مونځ حکم وکړه، واصطبر علیها. په دغه عبادت باندې بیا کلک شه. علم دې وکړو، په دې دعوت باندې کلک شه، دعوت یې کوه، مونځ کوه، نور عبادات کوه. وروسته الله رب العالمین فرمایي ای نبي موږ تا نه رزق نه غواړو، ته په دې مکلف نه چې ته دې ځان له خامخا په دې پسې د ټوله ورځ او شپه دې پسې ولګي او د رزق د ګټولو دا ټول وخت ورکې نه. الله رب العالمین فرمایي موږ تاسو له رزق درکو. د رزق ذمہواری الله رب العالمین اغستې ده، خو کومه ذمہواری چې الله دې بنده له ورکړي، دا بنده هغه ذمہواری په صحیح طریقه باندې وکړي، الله رب العالمین داسې انسان ضایع کوي نه. ګورئ د علم کې ګوره الله عزت وغوښتی دی. عزت آدم علیه السلام چې کله الله فدا کړ، الله رب العالمین آدم علیه السلام ته یو علم ورکو چې هغه علم د ملائکو سره نه و. دې علم باندې الله ولا دومره عزت ورکو. الله رب العالمین ملائکو ته ویل اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده ورکړي. دا عزت آدم علیه السلام ته په څه باندې و چې کوم مقربین مخلوق د رب العالمین دی، ملائک، هغه مخلوق چې لا يعصون الله ما امرهم، د رب العالمین ذره بر خلاف هم نه کوي د هغې د حکم. ولې دا عزت الله رب العالمین آدم علیه السلام ته ورکو چې مقرب مخلوق ته ویلي چې تاسو آدم ته سجده وکړئ. د دې وجه هغه علم چې آدم علیه السلام ته الله رب العالمین داسې علم ورکړی چې هغه د ملایکو سره نه و. نو علم کې الله رب العالمین دومره عزت ایښودی دی چې ملائکو آدم علیه السلام ته په دې باندې سجده وکړه. خو ګورئ محترمو، علم کې اصل شی هغه عمل دی. عمل اصلي شی په علم کې هغه عمل دی. هغه علم انسان ته دنیا او آخرت کې فایده ورکوي. کوم علم چې عمل ملګری، کوم علم چې عمل نه ګوره، دا علم الټه په انسان باندې وبالي. الله رب العالمین په همدغه باندې بیا ولا سزا او عذاب ورکوي. د دې وجې نه الله رب العالمین د اهل کتابو د یهودو بدي قرآن کې بیان کړی ده بار بار. زه په زه د قرآن د اول نواله
تر اخره پوری الله رب العالمین د اهل کتاب د بنی اسرائیل او د یهود بدی بیان کړي وجه سو چې هغه کې د عمل ماده نه و الله رب العالمین د هغه مثال د خر سره ورکو مثلهم کمثل الحمار و د دې د خرو په شان مثال دی چې هغه يحمل اسفار کتابونه په ورباري خو فائدہ ته نشي اغسل عمل پې نه کوي کله چې په علم باندې عمل نه د دې انسانانو مثال الله د بد حیواناتو سره ور کړی دی امدا قرانګي علم کې ور دنیا ته مایل کېږي نه علم به د دنیا د پاره نه علم به صرف دی او الله د پاره د الله د رضا د پاره وي چې الله رب العالمین ما وبخي مام الله جنت ته بوزي د عذاب نه بچ کی او دا نور خلقم الله رب العالمین ما سره جنت ته بوزي د عذاب نه الله رب العالمین بچ کی دغه د علم مقصد دی کله چې په علم کې ته دنیا ته مایل شوي مقصد د علم دی هغه دنیا پیدا کولو مال ګټلو خپل شهرت جاه سلطنت دا قسم علم الله ته منظور نه دی دا علم ور الله رب العالمین تعالی نه قبلې دا عبادت تعالی الله رب العالمین نه قبلې په ډیر علم باندې سو بلعان دي بعورات الله ډیر لوی علم ور کړو مفسرین لیکلي دي وای 2000 بددي حلقه و د درس دومره طالبان به ورته ناستو خو لیکن کله چې هغه دا علم د الله د رضا نه واړو ولکنه اخلد الى الارض دنیا تمایل شو علم اصل مقصد دنیا وګرځوله پیسې وګرځوله الله رب العالمین د دې تشبیه به د سپي سره ورکړی دا چې د دې د مثال د سپي دی د سپي دا ولی کوم علم چې د الله د پاره کوم علم چې هغه انسان جنت ته رسو کوم علم باندې چې د الله سره ربط او تعلق جوړېدل هغه علم راوغسو دنیا د پاره مصرف کو ته دنیا د ګټلو د پاره کو ور علم کې اصل شی اخلاص چې د الله د پاره کول کله چې علم کې دا مقاصد وی عمل علم کې اخلاص دا علم ور انسان ته فایده ورکړي کوم علم کې چې دا مقصد نه د دنیا د پاره د پیسو د پاره دا علم ور انسان ته فایده نه ورکړي الله رب العالمین دی وکي چې زمونږ دا علم د خپل رضا لپاره وګرځي رب العالمین دې دغه علم زمونږ لپاره سبب د نجات وګرځي الله رب العالمین د ټول امت اصلاح لپاره دا علم وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین